شکر یو مستقل جلا او افضل ترین عبادت دی او الله ته ډیر زیات خوښ. دلیل د دې څه دی چې دا الله پاک جل شانه ته ډیر خوښ دی. تاسو ګورئ درنو مسلمانانو، د الله تعالی عظیم کتاب قرآن مجید د شروع کیږي نو اولنۍ سورت فاتحه ده، او دا سورت فاتحه دومره لازمي ده چې د لمانځه یو رکعت هم بغیر له دې نسی کیږي. یعنې د لمانځه په هر رکعت کې که فرضي لمونځ وي، که واجب لمونځ وي، که سنت او که مستحب نفل، په هغه ټولو لمانځو کې د الحمدلله په اول رکعت کې، یعنې مثال په رکعت کې خامخا ویل کیږي چې یو رکعت هم بغیر له دې نه. نو د قرآن کریم شروع کېدل د همدې صورت نه دا د دې دلیل دی چې دا صورت شروع دی په الحمدلله. الحمدلله څه معنی؟ الحمدلله موږ تاسو کله وایي؟ الحمدلله معنا څه ده؟ په هغه کې د الله تعریف او ثنا او صفت بیان شوی دی. الله پاک په دې خپل تعریف او په دې خپل ثنا او صفت بیانولو ډیر زیات خوشاله کیږي. همدغه زموږ ستاسو لپاره شکر دی چې انسان په هر حال کې وایي چې یا الله الحمدلله، یا الله دا هر څه چې را سره کړي دي تا را سره کړي دي. دا خو یو دلیل. دویم دلیل، په جنت کې به ټول عبادات ختم شي، که لمونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که حج دی، هلته یو عبادت هم نشته، خو یوازې دا شکر داسې عبادت دی چې هغه په جنت کې می دلیل قرآن دی، شاهد پر قرآن دی. هلته به صرف عیش و عشرت، خو د انسانانو دغه د شکر عبادت به داسې جاری لکه دا اوس په دنیا ژوند و زندگی کې ساده انسان، هر انسان پر خوله بدای الحمدلله الحمدلله. الله ډیر سره کړی دي. د شکر درې پړاو دي، هغه په اخر کې درته ښیم. اوس دا دوه دلیل شول. دریم دلیل دا دی چې شیطان چې هر څومره زور په انسان ولګي، کله چې الله پاک شیطان د خپل دره وشاړي نو هغه ورته قسم واخیستی چې یا الله زه به ستا بندګانو باندې له هر جانب راځم. نو ورته ویل چې ولا تجدو اکثرهم شاکرین. څنګه آیت قرآن کریم دی چې یا الله ته به دا ستا بندگان بیا اکثره شکر گزار نه کې پیدا، چې کم سړی پر خوله باندې ګیلې شکوي او شکایت دي، بس هغه دې نه پوس چې یاره زما د شیطان د یاري لاس مې نیولی دی. نو الله تعالی ته یو فرمیل چې یا الله اکثره بندگان به بیا ته شاکرین شکر گزار نه کې پیدا. یعنې در ټولو لوی حمله په انسان هم دقه شانتې ده چې انسان شکر گزار کړي، بغیر چې انسان ناشکره کړي، او چې ناشکره شوی چې د کوم شي قدر د انسان سره نه هغه شی لا ضایع کیږي. نو چې د خدای د دې عظیمو نعمتو قدر د انسان سره نه، ته به حق څنګه ور ادا کړې، ته به عبادت کې څنګه خوند راسي. مثال ته به بیا دا سوچ فکر څنګه وکړي چې الله په ما حق لري نه. او دغه رنګ برعکس د دې خبرې دویم اړخ دا دی چې پر شکر گزارو بیا د شیطان دا هم نه چلیږي. لدې وجه نبی کریم علیه السلام وایي دا بل دلیل. څلورم، نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي هغه کس چې شاکر په منزله او په ثواب د هغه چا دی چې د ورځې روژه او د شپې پرونه په تلاوت او په عبادت تیرول، دومره ثواب الله پاک هغه شاکر انسان ته ورکوي. عزیزانو، اوس د شکر درې پړاو دي. یو دا چې په خوله انسان وایي الحمدلله. دویم دا چې په عملی زندگی کې انسان ځان د نافرمانی نه راوګرځي، په عبادت کې نور زیادت راسي. لمونځ دی پخوا کوي اوس ښه په ښه شان کوي، په کم نعمت ته خوشحاله شي. او په دې شکر باندې الله پاک په خپل کلام کې د نعمت د زیاتېدو وعده کړی ده چې هغه پنځم دلیل هم دی، خو بس هغه پرېږدي. نو دویم پړاو د شکر دا دی په عملی شکر کې چې تا په عبادت کې نور زیادت راسي. څلورم، هغه نعمت چې خدای تا ته درکړی دی هغه به د خدای په دشمنی او په نافرمانی کې نه لګوي، هغه په جایز کار کې لګوي، هغه په روا کې لګوي، مصرفوي. دا نه معنی چې خدای تا ته پیسې درکړي نو بارانو غرور او تکبر او مستی او کله پلان او بستان، بس همدا دې ناشکري ده. الله تعالی دې وکړي چې دا یو څو خبرې مې د پیدې وړ ګرځېدلې. السلام علیکم. سره شریک ملګرو نورو دوستانو او مسلمانانو ته کېدای شي د یو چا د پام او فکر وړ وګرځېږي. یو بزرګ ته یو چا خطر لېږلی ولو، نو شاوخوا حکیم الامت ته
نو ګردې ګیلې او شکوې او شکایت لیکلی دي چې یار داسې کور نه چلیږي، کور کې مریضي ده او داسې ده او داسې ده. ده ورته ولیکل چې یاره یو ټکی دې هم دا نه دي کې لیکلي چې یاره دا ځای الله پاک له ما سره ښه کړي دي. د بعضې انسانانو کور دغه شانتې خراب وي. نو دا به په ژوند پر خوله نه واوري چې الحمدلله د دې طرفه زما سره ډېر ښه شوي دي. او حال دا چې هر نعمت دومره قیمتي دی چې ټوله دنیا یې قیمت کې نه جوړېږي. سترګو ته دې ګوره چې خدای په موتو کې درکړي دي، روغ بدن او هر څه باره ته سوچ ورته وکړه. دنیا خو جنت نه دی، نو مشکل خو به خامخا د انسان سره په یو ترڅ کې د ګل په څنګ کې ازغۍ ولاړې. نو بیا هم عافیت پکار دی. عافیت دا معنی چې د هر قسمه ناخوښه شي څخه الله ستا حفاظت وکړي. عافیت انسان غواړي او دا مصیبت څخه ځان خلاصوي. دې کوشش الله باندې ښه ګمان